نن د میوند د تاریخي جګړې 137 کلیزه مانځل کېږي. دا تاریخي جګړه په 28 جولای کال 1880 کې د برطانیې او افغان فوج ترمنځ میوند کې شوې وه. په دغه جګړه کې یوې ډېرې تورزنې پښتنې پیغلې چې نوم یې ملالۍ و خپل ژوند د لاسه ورکړی و. ملالۍ د افغانستان میوند ښار سره نږدې خیګ نومي کلي کې اوسېدله. د خپل ګډبه پلار سره د انګریزانو خلاف جنگ کې شهید شوې وه. د میوند تاریخي جګړې دوران ملالۍ به د نورو جنکو سره سم د خپل جوبل شوي پوځیانو دارو درمل کول او په هغوی به پاملرنې کولې. دا شان دې تورزنې پیغلې به خپل پوځیانو ته وسلې او نور جنگي سامانونه هم رسول. د جنگ دوران یو داسې موقع راغله چې د افغانستان فوجي جنګیالي د برطانیې څخه راګیر شول او نږدې وه چې برطانیه ترې په ګټه کې مخکې شوې وه. د دې په لیدو سره ملالۍ خپل مخ لوس ویستی او دا تاریخي ټپه یې وویله. دغه ټپې سره د افغان جنګیالي وپارېدل او خپلې خسې یې دوه برابر کړې. څه شېبه جنګ کېدو وروستو د برطانیې لخوا د افغانستان بیرغ په یو مرمۍ ولګېدو او ولوېدو. ملالۍ مخ په وړاندې لاړه او زر یې د خپل حجاب څخه بیرغ جوړ کو او د اسمان په لور یې پورته کړو. د جنګ په پایه برخه کې ملالۍ د برطانیې پوځ لخوا په مرمیو وویشتل شوه او شهید شوه. خو بیا هم برطانیې پوځ د کرښو لاره ورکړه او بیرته ووتل چې ورسره افغانستان په دغه تاریخي جنګ کې بریالی وګرځېدو. د جګړې وروسته د فوج مشر ایوب خان ملالۍ ته خاص عزت ورکړو او د ملالۍ خپل کلي سره یې ورته قبر وکړو او خاورو ته یې وسپارله. زما ملالۍ پرې د لوی میوند غزا ګټلې، زاخد ته د قربان د زوره څه خبرې.